سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول 9مه برخه واورېده. دا دی نن شپه به د دې ناول 10مه برخه واورئ. په تېره برخه کې مو دا واورېدل چې زرغون له وړانګې سره خپله ټلیفوني خواله کوي او هغې سره په دې اړه باندې خبرې اترې کوي چې غواړي له وړانګې سره واده وکړي. وړانګه د ده وړاندیز نه ردوي خو ورته وایي چې دا کار وخت ته اړتیا لري. تر هغې وراخوا کله چې له ټلیفونو خونې راوځي او د خپل کور لاره نیسي، په لاره کې سوچ ورولېږي چې د وړانګې دوی کور ته ولاړ شي، ځکه کله چې د وړانګې د پلار لیک ترلاسه کړی و نو په هغې کې د وړانګې پلار ترې غوښتي و چې یو ورځ د دوی کور ته ورشي. تر دې ځایه را رسېدلي و چې بیا یې وویل بښنه غواړم زرغونه چې خفه نه شي، ښه وه چې ژر دې ځان را وپېژنده، ځکه دلته خو د ورځې 100 زر ځي او راځي، د ناروغ ګمان مې در باندې وکړ. زرغون لا څه نه وویلې چې یو ځوانکی د جوس له ګیلاس سره راننوت. ډاکټر خادمن د لاس په اشاره وپوهاوه چې زرغون ته یې ورکړي. دا چې تر دې وروسته به څه پیښیږي په دې برخه کې اورئ. زرغون ګیلاس ډاکټر خادمن ته واستاوه. هغه ورته وویل زویه خپل دې دی، دارو دې شه چې نور خوځېږو په خیر. زرغون ګیلاس په سره واړاوه، وروسته یې جب ته لاس ورتېر کړ. د ډاکټر خادمن چې پرې پام شو نو په خندا یې ورته وویل نه زرغونه، میلمه پالنه به مو نه خرابوې، هیله کوم پیسې دې بیرته جب ته کړه. ډاکټر خادمن هلک ور وغوښت، پیسې یې ورته ونیولې، خپلې تسبیح او خولۍ یې راواخیستل. زرغون ته یې وویل ځه چې ځو نو، ایله د ماښام لمنځونه ورسوو. ور یې پورې کړ. په لاره یې وړه وړه پوښتنه له زرغونه کوله او یو وخت یوه خړه لرګین وره ته ودرېدل. د وره څنګ ته سپینه بټن یې کېکاږله. د وره له پرانیستلو سره ډاکټر خادمن ننوت او چې د حویلۍ په منځ کې شاته مخ واړاوه نو زرغون نه وه. چابک بیرته راوګرځېد، ور یې پرانیست او چې کتل یې زرغون د دیوال څنګ ته ولاړ وه. ډاکټر خادمن وویل زرغونه زویه، ته لکه چې خپل کور ته هم په سطح او سلانه نه وځې، دا خو د خپل کور دی، هله راځه مه درېږه. زرغون له ننوتو سره سم د وره په پورې کولو ځان بسیا کړ. ډاکټر خادمن ورته پښه نیولی شو. د 10-12 کلو په منګ یوې نجلۍ یې پلار ته رامنډه کړه. له سلام وروسته یې د پلار لاس ښکل کړ. بیا یې زرغون ته سلام او ستړي مشي وویل. ډاکټر خادمن ورته وویل ښکلا لورې ورشه، خور ته دې ووایه چې راشه زرغون راغلی. ښکلا د کور خونې ته منډه کړه. زرغون او ډاکټر خادمن لنډ یوې خونې ته ننوتل. ډاکټر خادمن وویل زرغونه دا خونه ښه ده، د ماشومانو له غالمغاله ګوښه ده، همدلته به کښېنو. زرغون وویل سمه ده. یوه شیبکۍ لا نه وه تېره چې وړانګه په تکه زیړه جوړه کې خونې ته ورننوتله. زرغون ورته پورته شو او له ورایه یې ستړي مشي ورته وویلې. له کېناستو سره سم وړانګې ورته وویل ښه ده چې راغلې، زه دې هم د هغه له سپارښتنو خلاصه کړم، تل به یې راته ویل چې زرغون راوله. په خندا یې د هغه لور ته مخ واړوه او ویلې هغه دا دی زرغون. کله چې وړانګې خپل پلو په سینه سماوه نو یو سندریز شرنګ پورته شو او چې زرغون ور وکتل نو د وړانګې ښۍ مټه له بنګړیو ډکه وه. وړانګې د کالیو عجیب او غریب ذوق درلود. یو رنګ او تیز رنګ کالي یې ډېر اغوستل، یا به یې تک شنه کالي کول او یا هم تک سره او یا تک زیړ. ګډوله رنګونه یې یا نه خوښېدل او یا یې تر اوسه نه و اغوستې. د ماښام ډوډۍ ته چې کېناستل
نو ډاکټر خادمن همدا یوه خبره کوله چې زرغونه څه چې تیار وي نو کله به یې ویل د ناوخته راتګ پړه د قربانه نه بلکې د میلمانه وي. دا خبره یې څو ځلې تکرار کړه خو زرغون همدا یوه خبره کوله داسې مه وایه اوس مو هم ډېر تکلیف کړی دا وګوره هر څه پرېمانه دي. وړانګې به کله ورته وریجې ستولې کله غوښه او کله ښوروا چې دا وخوره او هغه وخوره. ډاکټر خادمن ورته کړه لورې هسې نه چې په ډېرو ستولو یې زړه تور کړې او همدا یې وروستی او لومړی راتګ شي. خپلې تبې ته یې پرېږده. دا مڼې ورته سپینې کړه. وړانګې وخندل او د مڼو په سپینولو یې شروع وکړه. 2 مڼې چې سپینې او کلی کلی کړې، درېیمې ته یې چې لاس غځاوه نو زرغون ترې د مڼو قاب پورته کړ او ورته ویلې څه کوې؟ اوس دې هم ډېرې وړې کړې، زه خو دا تیارې هم نشم خوړی. د ډوډۍ له خوړلو وروسته د وړانګې ورونه یو یو وتل. یوازې ډاکټر خادمن، وړانګه او زرغون پاتې شو. ډاکټر خادمن هم له چایو څښلو وروسته د تلو اجازه وغوښته. چې کله وتلو نو ویلې هر کله چې خوب درغی نو په خپله تبه به ویده شي. زرغون او وړانګه 2 په 2 پاتې شوه. زرغون دیواله ته ډډه ولګوله او پښې یې وغځولې او وړانګې د کټ بازو ته ډډه ولګوله او پښې یې وغځولې. لږ شبکۍ وروسته د وره له غږ سره ډاکټر خادمن وویل وبښئ لکه چې لاسي څراغ مې همدلته پاتې و. وړانګې ژر پښې ور ټولې کړې ورغله. د ډاکټر خادمن د ناستې ځای یې ولټوه. د توشکې له څنډې لاندې لاسي څراغ راواخیست. اغا ته یې ونیو او ووت. زرغون او وړانګه بیا په عمومیاتو سره شول. له یوه او بله غره یې ویشتله، خو په دواړو کې یو هم زړه نشو کولی چې د خپل زړه خبرې سره شریکې کړي. زرغون څو ځله خوله را جوړه کړه چې د ورسپارل شوي لیک په اړه یې وګړوي، خو بیرته به پښیمانه شو. ویل هسې نه چې د باندې چا غوږ نیولی وي او یا به دا ځان ناګاره کړي، هیڅ پروا به پرې رانه وړي، نو بیا به څه کوې؟ له هغې نه همداسې دروند ښیې. وړانګه پورته شوه. ویلې چای راوړم؟ زرغون د نه راوړلو ټینګار وکړ. هغې ونه منله او له چایو پسې ووتله. زرغون د خونې دیوالونه له نظره تیر کړل. د قبلې دیوال باندې مخامخ کلمه راځوړنده وه. د وره خواته د دړو د پاسه قرآن شریف ایښی و. د لمر خاته په دیوالو لویه سپینه پرده ځړېدلې وه او ورلاندې څو جوړه پاک او ناپاک کالي ځوړند وه. د شمال لور ته دیوال کې په کوچنۍ کړکۍ د پاسه لاسي جوړه شوې سپینه پرده وه. د دې ټولو له کتلو وروسته زرغون شاته ډډه ووهله. سر یې په دیواله تکیه کړ. سترګې یې پټې کړې او په پټو سترګو یې د وړانګې د څېرې د جوړولو هڅه وکړه. د خدای خواري یې وکړه، خو په خپله هڅه کې بریالی نه شو. یوازې د هغې تکې زیړې او بانجاني جامې یې سترګو ته ودرېدې. د خبرو انداز یې هم په یاد ورغی. په تیره د سیند توره چې له یوه سیند نه یې 3 جوړول، خو د هغې څېره یې تر پایه انځور نه شوه کړای. د هغې څېره هم لکه خوی کب د هغه له ذهنه ښویېدله. تر ډېرې یې سترګې همغسې پټې وې، خو چې کله یې سترګې رڼې کړې نو وړانګه په چورت کې ورته ولاړه وه. زرغون د وړانګې په لیدو مسکی شو. سر یې راپورته کړ او لږ ورټول شو. وړانګې ورته ویل لکه چې خوب درغی؟ زرغون نه، هسې سوچ مې کوه. په دې ناوخته کې د څه شي سوچ در ولوېد؟ هسې ما ویل دومره یې وویل او نوره یې خبره ونیوه. ولې غلی شوې؟ تا نو څه ویل؟ رښتیا درته ووایم؟ اوهو،
ته چې لاړې نو سوچ مې وکړ چې ستا څېره جوړه کړم، خو چې د خدای خواري مې وکړه نو مې نه شو کړای. وړانګې په خندا وویل دا دومره لوی کار نه دی. وړانګې د چایو ډکه پیاله د زرغون مخې ته کېښوده. بیا یې ورته وویل زرغونه، ډېر وخت مې په زړه کې ځینې پوښتنې راګرځي. د څه شي پوښتنې؟ ولې یې نه کوې؟ وخت مې نه دی ورته موندلی. وخت دې نه دی موندلی او که زړه دې نه شو کولی؟ وړانګې په خندا وویل دواړه. نو اوس یې وکړه. ورونو دې زده کړې کړي دي؟ نه. هغوی خو مشران دي؟ اوهو. او خویندې؟ نه یې لرم. ورونه دې ګډ دي که بیل؟ ګډ. مور او پلار دې څه کار کوي؟ هیڅ. ولې؟ له مړو څخه د څه کولو هیله بې ځایه ده. ښه، ورونه دې څه کار کوي؟ بس چې څه په مخه ورشي. ودونه یې کړي؟ اوه، دا خو فکر کوم چې د مخه مې هم درته ویلي وه. هغوی دواړو ودونه کړي. ما ته هم ډېر شله دي، خو زه لا تر اوسه په خوښه او نه خوښه کې پاتې یم. وړانګې په خندا وویل ما ستا پوښتنه نه ده کړې، د ورونو دی. وړانګې ساعت ته وکتل او ویلې د برېښنا تلو ته 10 دقیقې پاتې دي. پوره 11 بجې برېښنا ځي، نو ځای به درته سم کړم. سمه ده، د میلمه واک خو بې له هغې هم د کوربه په لاس کې وي. زرغون د باندې ووت. چې بیرته راغی په کټ سپین څادر هوار وه. په خونه کې د ګلابي عطرو نرۍ وږمه وه. د کټ څنګ ته پر کوچني میز د غاښونو برش، کریم، د مخ کریم او مخ وچه ایښې وه. زرغون څنګه چې کټ ته ښۍ پښه ورپورته کړه، نو وړانګه هم د اوبو له جګ سره راغله. جګ یې په کوچني میز کېښود او ګیلاس یې له پاسه پرې نسکور کړ. زرغون ته یې وویل ځای خو دې آرام دی؟ هو، له آرامه هم ورهاخوا دی. وړانګه مسکی شوه. ښه شپه یې ورته وویله. د وره خواته روانه شوه. د وړانګې له وتو او د وره له ګړپ سره په خونه کې تپه تیاره شوه. زرغون کلمه درسته کړه او د لاس په تپولو یې سر بالښت ورسوه. چپه چوپتیا وه. یوازې د کریړیو چرهار اورېدل کېده. سهار یې چې وړانګې په مټ لاس ورکېښود او سترګې یې رڼې کړې، نو رڼا رڼایي وه. سترګې یې وموږلې. وړانګې ته یې مخ ور واړوه لکه چې ناوخته ده. اوهو، لمونځ قضا دی، لمر راختله، سهار دی په خیر. زرغون د غاښونو برش او کریم په لاس کې ونیول او مخ وچه یې په اوږه واچوه. د باندې ووت. مخ او لاس یې ووینځل. مخ وچه یې په تناب واره کړ چې خونې ته ننوت. دسترخوان وار و. ډاکټر خادمنې بر سره وړانګه یې کوز سره ته ناست و. د چایو پیالې ډکې ایښې وې. زرغون ورته ویل وبښئ، تاسو لکه چې ما ته انتظار وئ. بیا یې د دې لپاره چې نور هم په چایو څښلو پیل وکړي، نو ژر یې پیاله ورپورته کړه او غړپ یې ځینې وکړ. ډاکټر خادمن ورته ویل شپه مو څنګه وه؟ ډېره ښه وه. لکه چې وړانګې تر ډېره کېنولی وې. نه. له چای وروسته زرغون د تلو اجازه غوښته او ډاکټر خادمن د پاتې کېدو ټینګار کوه. زرغون وویل کار ډېر دی. بیا یې وړانګې ته مخ ور واړوه. دې ته معلوم دی، نو که ژوند و بیا به راشم. ډاکټر خادمن وویل هر کله راشئ، دا مو خپل کور وګڼئ. وړانګه له کلیانو پسې ووتله. زرغون ورته ویل ډاکټر صاحب ډېر نیکمرغه یې، ډېر ښه اولادونه لري، ټول څومره مؤدب دي.
د مشر او کشر درناوی، میلمه پالنه، دروند چلن، بیخي سړی حیران شي. باور وکړئ د دې ټولو په لیدو مې من غوښې واخیستې. ډاکټر خادمن وویل کور دې ودان، په خپله نیک سړی، ځکه خو ټول درته نیک ښکاري. په رښتیا له خدایه ډېر شکرګزار یم. دوی په همدې خبرو کې و چې وړانګه راغله او کلیان یې ډاکټر ته ونیولې. کله چې له خونې راوتل نو ټول واړه او لویان د خونې مخې ته ولاړ وه. له ځینو سره یې غیږ په غیږ او ځینو سره یې له ورایه خدای پاماني وکړه. وړانګان د کلا تر وره ور سره لاړه. کله چې زرغون مخ ورته راواړاوه نو ویل یې په مخه مو ښه. ډاکټر خادمن او زرغون په لنډه لاره سړک ته ورښکته شول. ډاکټر خادمن هم د سړک په غاړه ورته د مخه ښې غیږ پرانیستله او ورته کړه یې چې تر بیا لیدو دې په خدای سپارم، هر کله راشې. د ښوونځي پرانیسته. زرغون چې سهار تر څو راتلو نو وړانګه لکه پیرۍ نیغه په څوکۍ ناسته وه. زرغون سلام ورته وکړ. هغې ورته د وعلیکم پر ځای ویل سلام. هغې به د سین توری د ژبې په سر وایه او دومره زور به یې پرې راوړ تا به ویل چې له یو سین څخه یې 3 سینونه جوړ کړل. زرغون نه غوښتل چې وړانګه د هغه له څوکۍ پورته شي. د همدې لپاره ژر په بله څوکۍ کېناست او هغې ته یې ویل تاسو ارامه کښېنئ. خو وړانګې ونه منله. کله چې بلې څوکۍ ته لاړه نو زرغون ورته ویل رښتیا هم چې پردي کټونه تر نیمو شپو دي. وړانګې ورته ویل دا کټ نه ده، څوکۍ ده، او بله دا چې شپه هم نه ده، ورځ ده. بیا یې وره ته ګوته ونیوله او ویل یې که نه یې منې نو ها ګوره د لمر وړانګې کوټې ته هم راننوتلي. زرغون ورته ویل اوهو د لمر وړانګه ان د لمر تر راختلو او زما تر راتلو د مخه خونې ته راننوتلې وه او ټوله خونه یې رڼا کړې وه. زرغون دا وویل او مسک شو. وړانګې ته یې سترګې ور مخامخ کړې. د هغې چې سترګې ور سره ولګېدې نو ژر یې ښکته وکتل. اوس نو زرغون او وړانګه دومره سره بلد شوي وه چې که یوه به د خبرې سره ویلې نو بل به یې اخر ویلې او یو د بل خبره به یې په 100 معناو تعبیروله. تا به ویل چې دا زر ځوابه یې سیالي کوي. کوم یو به یې چې په ځواب کې لاندې کړه نو هغه بل به پرې داسې وخندل لکه لویه لاسته راوړنه یې چې کړې وي. اوس نو هغه د لومړیو ورځو په څیره نه و چې ماضي خبرې ته به یې هم زړونه دربېدل. اوهو لا یوه ویره ورسره مله وه او هغه د همغې غټې تورې ښځې وه. کله به چې زرغون ډېر تیز شو نو وړانګې به ورته ویل د دې غټې ښځې په مخ کې به ډېر پام کوې، هسې نه چې ځان ته هم کار وګورې او ما ته هم. وړانګې به که په تورې غټې ښځې زرغون ډاراوه نو زرغون بیا له ګلمکۍ سړي خوره بلا ورته جوړه کړې وه او ورته ویل به یې که د ځان پرده غواړې نو د دې په مخ کې کلپ او کلي اوسه، ځکه چې بیا به پوزې ته ترې راشي چې دا په نور هېڅ هم نه پوهېږي. خو د بلا لور په دې ډېره ښه پوهېږي چې له یوې وړې خبرې څنګه غټه کیسه جوړه کړي. وړانګې په تعجب وپوښتل ولې؟ زرغون په خندا ورته وویل په دې چې بل کار یې نشته او بل د تا مخې ته دې پرده وي. ښځې خو بې له هغې هم د خبرو کواتۍ دي او که د خبرو بندیز پرې ولګوې نو زه وایم چې له واره به مړې شي. وړانګه پورته شوه او زرغون ته یې ویل ژر کوه، ډېره مو ناوخته کړه. هغو نورو به اوس خپل لیستونه پوره کړي وي، زه او ته له کوټې هم نه یو وتلې. زرغون ویل ښه دې وویلې. له دې سره لکه غبرګونې دواړه یو ځای له خونې ووتل. زرغون ورته ویل له کومه سره یې راپیلوو؟ وړانګې وویل د زرولي له کوره. ولې؟